بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې. امید ده چې ملګرو تاسو ټول به روغ جوړ وئ. نن موږ تاسو په دې درس کې کلاک وایو. کلاک څه ته ویل کیږي؟ کلاک ویل کیږي ساعت ته. موږ تاسو په عام ډول باندې ساعت استفاده کوو کنه، په لاس کې زموږ ساعت وي، خو اوس د لاس د ساعت هغه ضرورت ټول رفع شوی دی. په موبایل کې تیار ساعت موجود دی. موږ تاسو همیش کولی شو خپل ډیټ او ټایم هغه څنګه وګورو، استفاده ورڅخه وکړو. خو په کمپیوټر کې هم موږ تاسو ډیټ او ټایم لرو یا موږ تاسو ساعت لرو. راځو نن موږ تاسو دا مطالعه کوو. په کمپیوټر کې ملګرو د ساحې تاسو وګورئ. دلته موږ تاسو ټایم یا کلاک موجود دی. پاس تاسو وګورئ لیکلي دي ساترډے اپریل 2 2022 2022 کال د اپریل 4 دا موږ ته د تاریخ دلته لیکل شوی دی. کله چې موږ تاسو په دې باندې کلیک وکړو دلته موږ ته خپل ساعت معلومیږي. وګوره ثانیې هم راته ښایي AM دی. همداسې موږ ته هغه کوم کلنډر چې دی هغه موږ تاسو ته څنګه کوي، ښکاره کوي. خو که موږ تاسو غواړو چې ډیټ اینډ ټایم تغییر کړو نو موږ تاسو په دې باندې ښی کلیک کوو. دلته تاسو وګورئ داسې کوم څیز نشته چې موږ تاسو په دې باندې ښی کلیک وکړو، او که چپ کلیک ور باندې کوو موږ تاسو ته ساعت راښایي، او که ښی کلیک کوو موږ تاسو ته ټاسک بار سیټینګز راښایي. نو موږ تاسو څه کوو؟ موږ تاسو راځو په نارمل ډول باندې کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل به ډبل کلیک وکړئ. کله چې کنټرول پینل باندې موږ تاسو ډبل کلیک وکړو بیا دلته موږ تاسو یو خبره یاد ولرئ. موږ تاسو په تیر ټریننګ کې لکه که چیرې تاسو زما د وینډوز 10 پخوانی ټریننګ راواخلئ هغه وګورئ. موږ کلاک صرف په دې برخه کې سرسري تشریح کړی دی، یعنی کنټرول پینل ته نوی ورغلي چې موږ د هغې سیټینګز تشریح کړی وي. خو چون دا PVS سیسټم دی، پاورفل ویډیو سرویسز، دا یو نوی سرویس دی، نوی سیریز دی، نو دلته موږ په کریکولم کې یو څه تغیرات راوستي دي. تاسو وګورئ اوس دلته موږ په کنټرول پینل ته ورځو، هلته ډیټ اینډ ټایم خلاصو او تفصیلي ډول باندې وایو. راځو دلته موږ تاسو په کنټرول پینل کې ډیټ اینډ ټایم پیدا کوو. دا وګورئ ډیټ اینډ ټایم دی. کله چې موږ تاسو په دې باندې کلیک وکړو موږ تاسو ته د ډیټ اینډ ټایم دغه سیټینګ خلاصیږي. نور کنټرول پینل بندوو، په همدې کې کار کوو. ډیټ اینډ ټایم برخه کې موږ تاسو دلته کولی شو که په چینج ډیټ اینډ ټایم باندې موږ کلیک وکړو موږ خپل وخت تغیرولی شو. فرضاً موږ وایو چې نن د اپریل 6 تاریخ دی او دغه دوو ته راځو، یو ته راځو دا 2 کوو، 40 ته راځو دې باندې کلیک کوو او دې بټن باندې کلیک کوو، 25 مو کړل، AM تغیروو په PM باندې. دا کار کوو، اوکې کوو یې. نو ډایرکټ زموږ ستاسو ټایم څنګه شو او ډیټ تغییر شو. بل موږ تاسو ټایم زون لرو. ګورئ هر هیواد خپل ټایم زون لري، هر هیواد خپل ټایم زون لري. موږ تاسو په اوس دا کوم ټایم زون چې دی دا د کاناډا انتخاب شوی دی. که زه دلته راشم چینج ټایم زون ته او په دې ځای کې زه انتخاب کوم موږ تاسو د کابل ټایم زون، موږ تاسو د کابل ټایم لرو، الاسکا، مختلف هیوادونه دي. ګوره ارزانا، مختلف ډیټ اینډ ټایمز دلته موجود دي. موږ تاسو د کوم ځای ټایم زون پیدا کول غواړو موږ تاسو دلته د کوشش کوو د کابل ټایم زون پیدا کوو. ډیټ اینډ ټایم یا ټایم زون موږ تاسو ورته وایي. اسلام آباد، استانبول، وګوره ریاض والا. فرضاً موږ وایو چې په ریاض کې اوس 100 بجې دي، په ریاض کې چې اوس دي 12:26 AM دی. صحیح ده. داسې موږ مختلف ټایم زونز لرو. که زه کې باندې کلیک وکړم یو څه به دلته وخت واخلي، خو خیر دې ځای کې ویډیو باید کټ شي او وایس هم باید کټ شي تر څو زه کابل په اسانۍ سره پیدا کړلی شم. ښه، اوس باید بیرته د دې ځای څخه دې خوا باید کلیپ بیرته ساوند ولري. تاسو وګورئ ملګرو دا زموږ د کابل دی. کابل باندې که زه کلیک وکړم ګوره اوس په کابل کې 1 نه 55 دقیقې تېرې دي. د اپریل 1 تاریخ دی. نو موږ تاسو دا اوکې کوو. همدغه ډیټ اینډ ټایم به زموږ تاسو کمپیوټر ته څنګه شي رابشي. د دې څخه موږ مختلفې استفادې هم کولی شو. ګوره اکثره وخت موږ تاسو ځینې ملګري مو دي فرضاً په جاپان کې اوسیږي، موږ ته معلومات نه کیږي چې په جاپان کې به اوس 100 بجې وي. نو ټایم زون ته موږ دلته راتللی شو. فرضاً دلته موږ دوی اوسیږي په ډاکا کې، ډاکا کې دوی اوسیږي. په دې باندې کلیک کوو موږ ته معلومات کیږي چې ډاکا کې اوس 100 بجې دي
3 بجې دي. دا کار هم موږ د لارې نه کولی شو. بل موږ او تاسې اډیشنل کلاکس لرو. ګورئ دې برخه کې اوس موږ او تاسې دا یو کلاک دی. راځو شو دیس کلاک ته او زه وایم چې زما یو ملګری دی په کوم ځای کې دی په پرت ښار کې دی په استرالیا کې. زه دلته ورسره لیکم ورته لیکم پرت اپلای کوم. کله چې زه اوس دلته راځم ډیټ اینډ ټایم ته تاسو وګورئ دلته د پرت یو ډیټ به هم راشي یو ټایم به هم راشي چې دې څخه ماته معلومېدلی شي چې په پرت ښار کې اوس څو بجې دي. که یو بل کلاک موږ راوستل غواړو شو دیس کلاک باندې کلیک کوو. فرضاً زموږ یو ملګری دی هغه په کوم ځای کې دی؟ هغه په فیجي ښار کې دی. نو اپلای کوئ. دا موږ هم دلته څنګه کولی شو؟ فیجي هم راتللی شي. دا ملګرو اډیشنل کلاکس بیرته لرې کول غواړئ دواړه انتخاب کوئ ډیس سلیکټ کوئ اپلای کوئ بیرته دلته راشئ وګورئ هغه به ختم شوي وي. بل موږ تاسې انټرنیټ ټایم لرو. ملګرو انټرنیټ ټایم ډېر زیات مفید دی. اکثره وخت موږ تاسې چې کله کمپیوټر کې انټرنیټ ولرو غواړو چې د انټرنیټ کوم سرورونه چې مایکروسافټ کوم ډیټ اینډ ټایم سرور چې ایښي دي په هغه کې د ټولو هیوادونو یا څومره ټایم زونز چې دي د هغوی ټولو ډیټ اینډ ټایم په هغې کې منظم ډول باندې ایښودل شوی وي. که موږ غواړو خپل کمپیوټر ساینکرونایز کړو، که موږ غواړو چې زموږ او ستاسې کمپیوټر دغه برخې سره ساینکرونایز شي نو بیا څه کولی شو؟ بیا انټرنیټ ټایم ته راځو، چینج سیټینګز ته راځو. دې ځای کې موږ او تاسې ساینکرونایز وذ ان انټرنیټ ټایم سرور انتخابوو. دې څخه وروسته اوکې کوئ. نو اوس به په اتومات ډول باندې زموږ او ستاسې ډیټ اینډ ټایم په دې کمپیوټر کې د مایکروسافټ د کوم سرور چې د ډیټ اینډ ټایم ایښی دی هغې سره به ساینکرونایز کېږي، برابرېږي به. نو دا ملګرو زموږ او ستاسې د ډیټ اینډ ټایم یا د کلاک سیټینګ چې موږ تاسې په ډېر خلاص ډول سره وویلې، ځکه زموږ تاسې په وینډوز بیسکس کې لګیا یو. دلته اکثره څیزونه موږ تاسې ډېر په خلاصه ډول سره وایو تر څو زده کوونکي خسته نه شي. نو انشاءالله په راتلونکي درسونو کې چې موږ تاسې کله وینډوز اډمنسټریشنز ته ځو هلته که کوم عنوانونه زموږ ستاسې مخې ته راځي زه به هڅه کوم، کوشش به کوم چې هغه په ډېر ښه شان سره تاسو ته تشریح کړم تر څو تاسو معلومات اضافه شي او د کمپیوټر د زده کړې څخه خوند واخلئ او استفاده ورڅخه